یو کلام دی شي ارشاد دا چې په سما هم په غرم رمضان دا چې په سما هم په غرم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان دا چې په سما هم په غرم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان ژوند دې یما په خوږه خبره ژوند دې یما او په خوږه خبره که دې خبره و ترخم رمضان که دې خبره و ترخم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان نمی پریږدي دا د تیارو مینان نمی پریږدي دا د تیارو مینان په خپل کتاب خپل بستم رمضان په خپل کتاب خپل بستم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان لا مې د ژوند سپرلي لیدلې نه دي لا مې د ژوند سپرلي لیدلې نه دي لا خو ماشوم یم نننم رمضان لا مې د ژوند سپرلي لیدلې نه دي لا مې د ژوند سپرلي لیدلې نه دي لا خو ماشوم یم نننم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان دا مې قصور دی چې پښتون یم زه دا مې قصور دی چې پښتون یم زه چې چرته ډس شي هلته ځم رمضان او چې چرته ډس شي هلته ځم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان خوار نصیبه اخر چرته لاړ شم خوار نصیبه او اخر چرته لاړ شم په وچه هم په لمدم رمضان په وچه هم په لمدم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان خانجي شعر دی چې ما به زما قلم ژوندی ساتي تل انشاءالله ما به زما قلم ژوندی ساتي تل راشه ما ووجنه خونم رمضان ما به زما قلم ژوندی ساتي تل ما به زما قلم ژوندی ساتي تل راشه ما ووجنه خونم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان دا مې په مرګ امن راځي وقاره دا مې په مرګ امن راځي وقاره او کنه د امن په نامه رمضان ډېره مننه دا مې په مرګ امن راځي وقاره دا مې په مرګ امن راځي وقاره او کنه د امن په نامه رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان دا چې په سما هم په غرم رمضان اخر دا ولې او پسم رمضان ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه وقار علي دا غزل که تاسو اورېدلي دا پخپله د دغه احساس ترجمانی کوي چې دا د سوال نه مونږ بې غوره نه یو دا کوم سوال یا کوم حالات چې مونږ ته راپېښ دي